السلام علیکم درنو دوستانو، ښې چارې خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې د خطاطۍ لوست تاسو ته چمتو کړم. هیله مند یم چې زما په ټولو درسونو باندې تاسو ښه تمرین او مشق وکړئ تر څو خطاطي راڅخه زده کړئ. او همداشان یوه بله غوښتنه چې ډېره اړینه ده هغه دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو تاسو وکولی شئ چې په وخت سره زموږ څخه اپلوډ شوي ویډیوې درسي ویډیوې تاسې وګورئ او څه ورڅخه زده کړئ. مننه. راځو اوس نن لوست پیلوو. موږ داسې ویلي وو چې هر هغه توري چې سره ورته وي ټکو ته یې نه ګورو، ټکي موږ ور اضافه کولی کمولی شو او پروا نه لري، ټول یو شان لیکلی کېږي. فرض کړئ لکه عین او غین، یوازې په ټکي کې فرق ده، تاسې یوازې ټکی ور اضافه کوئ نور پروا نه لري. که تاسې عین لیکلو هم د غین په شان لیکلی کېږي او غین هم د عین په شان. اوس راځو فیم هم ولوستله، فیم د لیکې پر سر ولیکله. اوس راځو د قاف لوست پیلوو. قاف په څه ډول لیکلی کېږي؟ فیمو د لیکې په سر ولیکله خو قاف د لیکې څخه ښکته لیکلی کېږي. قاف په سر کې یعنې په لومړي په پیل کې د فی په شان لیکلی کېږي، یعنې هماغه رقم تاویږي، خو مګر هم وروسته چې دومره تر دې ځای پورې مو حرکت ورکړ د دې نه وروسته د فی سره فرق پیدا کوي، یعنې فی به په لیکه باندې ښکته سیخه تلله خو قاف له لیکې څخه ښکته ځي، بیا تاویږي، بیا پورته ځي، نری کېږي. بیا قاف جګوالی 4 ټکي ده او همداشان دا برخه هم 4 ټکي ده، دا برخه 3 ټکي دی او همداشان که دې له دغه برخې څخه تر دې برخې پورې حرکت وکړو دا 1 نیم ټکی دی. ښه، کاف څه ډول لیکلی کېږي؟ اول الف ولیکئ. الف مې چې کله ولیکه خو الف مو لیکې ته را رسولو، خو مګر هم دلته موږ الف لیکې ته نه را رسوو بلکې له لیکې څخه یو ټکی پورته لیکو، بیا قلم پلنوو او لیکې ته همدا جهات باندې مخته ځو په لیکه باندې او پورته لږ جګوو. دلته موږ د کاف هغه نوره برخه چې هغه ورکوو. ښه، د دې ځای او د دې ځای فاصله باید څومره وي؟ 15 ټکي وي، باید 4 5. همداشان د دغه ځای ترمنځ فاصله هم باید 15 ټکي وي ځکه چې الف دی. یو ټکی دا دی، دی 2 دی 3 دی 4 دی 5. همداشان له دې ځای څخه تر یعنې دا برخه د دې ځای څخه تر دغه الفه پورې د 9 څخه تر 12 ټکو پورې ده، یعنې تاسې اوږدوالی ورکولی شئ. که 9 ټکي مو جوړ کړل، که 10 مو جوړ کړل، که 11 مو جوړ کړل او که 12 مو جوړ کړل، پروا یې نشته. د دغه کاف جګوالی چې دی 2 ټکي دی، یعنې دغه برخه چې کله پورته مو بیایو باید ډېرې پورته ونه ځو، نه هم کمه، یا بده ښکاري. ښه، یو ځلې بیا درته لیکم، ساده یې درته لیکم تر څو تاسې ښه ورباندې پوه شئ او فکر مو ورباندې خلاص شي. قاف مو ولیکه، اوس کاف لیکو. که دا لیک مو ورکول همزه خدای تعالی دې وکړي چې دا ویډیو تاسې وګورئ او ښه تمرین ورباندې وکړئ او څه ورڅخه زده کړئ. هیله مند یم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه، ښې چارې او ښه وخت.